زما خو ستا لور خوښه ده د خپل زوی دپاره که نه زما چې مور سره صلاح وکړم زی چای نسکې زه اشنا چای به که خیر بیا کویدن کوس کوس سره د مټایانو ها دا خبره ده ما ته خو وی چې د نوابانو د کورنۍ نه یم حالات مې خراب شوي دي خدای شته ډېر څه مې وله ورکه ما وی یاره مسافر دی لکه د بهر نه راغلی دی او کورانګو اور له راغلی او د کور مالک شو لکه څنګه چې زموږ ملک ته انګریزان راغلي وو او په هر څه قبضه شو ویم به نه د ګل غوندې په تا سره باندې پاتې کې دا ته مناسب ښکاري او ما ته بالکل مناسب ښکاري کمکلې د ګل نبي خان دای کې یوه لور ده او ټول جیداد یې دغه لور په نوم دی اوس خو پکې زما او ستا د سر قسم ده خدایه مونږ د سر او که نه چې اوس مې دادا ستا د رښتې نه انکار وکړي نو بیا خو به زه خاموشي کومه که نه نه شته خودکشي کومه که نه پوه نه شومه خدای راوستې د هغه لور زما ورېره شوه لکه څنګه چې زما لور ستا ورېره ده او همداسې چې ورپسې لږ مخکې ځې که نه لکه څنګه چې زما لور ستایم ګور لګي دغسې د هغه لور زمین ګور لګي ها نو دکه دا خبره ده ګودو بابا چې پته ولګي نو موږ به څوک وو چې څه کېدل هغه خو شو تو کلې لاړې دي بیا خولې له نه راځي نه خانجي سور به تکلې به ورولو بیا به یې پرېږدو ګل نبي خانه خدای شته ما ویل زه په خپله درځم میل زه ځای به دې ووینم یو نړۍ روټۍ به م وخورم اینې دې سره مینه زیاتېږي نو بیا ځئ چې ځو که نه ځای به مو وینې او روټۍ به مو خورو نه که نه اوس خو زما میلمه او د روټۍ وخت هم دی خو بس لږ سید ولی ته انتظار دی زه یم چا راشي که نه نو په یو ځای به یې وخورو ګاونډي مې دی که نه نو هغه به هم ځان سره بوځو که نه نو ګینې ته خامخا وې چې ګینې دا ډوډۍ به هلته خورو څنګه چې ستا خوښه وي هلته به یې وخورو زه بیا ناوخته کېږي پاسه او سید ولی خان چې اوسه پورې راښکاره نه شو که نه نو زما خیال دی جوړ کلي کې نشته ښه ښه زه ورېږه زه کور ته لمبر میلاوم چې څه تیارې دله وکړي خو ګوره بابي ته د چرګو نه وی ګوره خدای شته بازاري چرګ زما نه خوښه زما هغه ډیراني چرګ خوښي خو خدای خبر چې ډیرانې به تاسو کوئ که به نه 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 ډیرانې به خامخا وي غلطه کې که نه خو زه ما ته پته ده چې ته صبرېږې نه ناظم صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام کینه خیر الله خیر مو خو الله دا وخت واخله ناظم صاحب یو ګیله مې تانم ده ما نه داسې وی خیر الله دا ټول کار راته تا کتلی دی سمسوګي ته راته خود تا خراب کړی دی هغه څنګه خیر الله دا سړی ورسره تا مې راو کړی دی کم سړی ګل نبي خان نو تا ته پکې څه نقصان دی او ګل نبي خان تا ته څه ویلي دي چې راته ویلي نه دي خود یې راته خراب کړی دی ستا خو دوست دی خفه پې نه سي نه نو څه چلې کړی دی زما نه زما و دادا اخیستی دی زما و دیده زه پوه نه شم خیر الله ویم یقین وکړه ناظم صاحب خود مې ورته ډېر خراب دی صفا خبر وکړه ګل نبي خان څه چل کړی دی د سمسوګي سره دوستي جوړه کړې ده او خبر شویم چې زوی هم د هغه زوی ته ورکوي او خیر الله تا ټیک اورېدلی دي خو تا له پکې څه اعتراض دی ما ته لور پرېښې ده کویدن کړي دو ده خو زه هم ورته انکار کومه خپل توغکي ده د هغه لور نه کومه دې ځان ته څه وایي نه نو دا رښتیا دي قسم په خدای وسه د سمسوګي نه دا تپوس وکړه بې وفا زه نه یم جانانه او مه وایه ماته بې وفا او څه لګلي وکړم د چا نه مه وایه ماته بې وفا او پرېږده چې ښه مې خمبیزه کي پرېږده چې ښه مې خمبیزه کي مه وایه ماته بې وفا نه نو همداسې ته ماته ووایه که نه ته خیر ما نه به څه خبره زه ستا نه خفه نه یم ټوغکیه
زه د خپل نصیب نه خفه یم. دا نو زه چا نه خفه شم؟ ته ټوغګیا څومره به ښه وې چې موږ د مخکې په شان غریبانان وې. غریبانان خلک څومره ښه وي، د رشتو خیال خو ساتي که نه. کاکاجي مې مالدار شو، اوس په مالدارو پسې ګرځي. دې ته یې مو نه کتل چې موږ واده په یو کور کې دوې شوي یو. په یو کور کې مې روټۍ خوړلې ده، خپله مو نیمه روټۍ خوړلې ده، او نتولا مو په ګېډه مو وساتلې، ابله چې هغه پلان مو وکړي. اشه هم نشي، نتولا خو به هم خفه وي که نه؟ هغه څه وایي؟ غریب به څه ووایي، ټوله ورځ ځان سره لکه د لیونیانو غوندې لګیا وي. چې څه دې وکړل اشنا ښه دې وکړل، وجاړم په دې اخر پس دې وکړل، اخر سما داسې خطا کړې وه سمې له تا سره جفا کړې وه. ما خود مینې خوږ ځانان ګڼلې، بل ځان مې یېرو ته مې ځان ګڼلې. ما به په هر سهار څه صبر کوو، ستاسو د سپي به هم ما قدر کوو. خو د دې دواړو منځ کې څه رشته ده؟ ما ته خو پکې څه تیاره ښکاري. د دې خبرې حل یو خیر الله سره دی. ګل نبي خان به هم د دې کیسې نه خبرول غواړي. او که نه چې خبر شي؟ خبرو مې، خو طبیعت مې ته ډېر خفه دی. خبره خو یې پخه کړې نه ده که نه؟ والله هېڅ پته یې نه لګي. خرطلا او خیر مالا، خرطلا او خیر مالا، خرطلا او خیر مالا. ناظم صاحب راته یو خبره کړې ده، خو سوچ وړې چې درته یې وکړم او که نه. ما ته پته ده چې تا ته یې څه ویلي دي. څه؟ تا ته پته ده؟ او ما ته ډېره ښه پته ده. عمدا به یې درته ویلي که نه چې شمشوګیر خان ستا دوست دی، او هغه ته ووایه چې ما سره دوستي وکړي. ورکړې به مې وه، ما به خپله لور د هغه زوی له ورکړې وه، خو یې که نه زما د هغه کېږي. اول د هغه خپل ځان ته وګوري، بیا دې ما ته وګوري. زه ځان غټ نه حسابوم، خو بیا هم نو نه، ما ته خو هغه څه بله خبره کړې وه. بله خبره؟ او هغه خو ویل چې وایه وایه څه وې؟ تا نه تولا له مخکې کویدن کړې وه. او دا زما یو دوست و، نو خدای شته هغه ویل چې زما لور به کې، خو دا د هغه د خولې خبره وه. ما ورکره هېڅ تالې کنډورې نه لېږلې او نه مې ورکره تپوس کړی دی. نه، هغې خو ما ته بل څوک یاد کړو، د خیرالله نه نامې هغه شته، پېژنې؟ ویمه به ګل نبي خانه سخت دې خفه کم، سخت د ټوپک ګزار به در راباندې کړی وی، د ټوپک خدا به دې راته نه ویل. زما هم یقین نه راځي. نه ته دومره ماشومې څه، ته دومره هم نه پوهېږي دا خلک زما او ستا دوستي برداشت کولی شي څه؟ او تم ښه وی. په سپینه را باندې څه ده بې؟ رود مې دی رود، سکه رود مې دی، خان مان نه دی، ام نه یې دی او زم نه یمه. تاسو ته د ځان نه خان جوړ کړی دی، بلکې تاسو ته جوړ کړی دی. اوس به زه هر چا ته ویم چې سمسوګی کسبګر دی، د خود یې دا د خراب کړی دی. وای بیا دې شاهینه کم په هغو سترګو، یو ځه دې هماغسې همدو سترګو. ټوغکیه، ای ټوغکیه، ولې؟ ته غم مه کوه، ما هم ورته په کور کې بوکر تال شروع کړی دی. پام کوه غواړې،
چې په کوتانو نه کې ځان به د لوږې نه مړ کړي. یو ورځ به ځان په رښتیا وژنم، ته به یې وګورې. نه نو د هغوی به څوک ما به د پلار په کور باندې کون کې. چې کون شي نو بل واده به وکړي. سړي خو هسې هم داسې کوي. زه خیر دی ستا د زه دپاره به دویم واده وکړم، خو داسې مه وایه ښه. ها لکه ته به اوس بل واده کوې، خو درېږه اوس خو به ځان خامخا پانسي کومه. نه همداسې د کاکا لوی به یې داسې ونه کړي، ته به لا ځان کله ودنې او ما له اوس نه زړه راځي. نو ته به د دغو ځان خفه کړې د څه سره، ما به په رښتیا باندې خپل ځان وژلي وینه. نو لکه ته نو ولې ته شوې؟ ټوغګیه ته خو داسې مه وایه که نه. نو ته ولې داسې وې؟ نو زه خو د تبې د تاوه لګیا یم. وایي همداسې ټوخه وایي ستا تبه ده او ته ماته نه وې. زه چې ډاکټر ته دې بوتم نشته دې خوا خوشین دی څه کوو خودکشي کوو څه دا شو ډاکټر ته مای ته به خو به یې ځې نه دا یو ګیدې خو راسره واله نو دا دا مې واپس بیا رالیږي نو راځه چې ځو. څه زما میوې او کرېټونه واپس لاړل. خان قسم ګورو خاطر یا الله زه خو غرق شوم. ښه اوس راته پته ولګېده چې شمشوګي خان د خیرالله ورور دی. خان او نواب نه دی، دا اصله کسبګر دی. پچل ولې ران ټول جایداد قبضه کوو، د پولې پلک ته کینولو. دا خو م ډېر خوږ و چې زم خبر کم، کنې زه خو پې دوکه شوی وم. اوس ته څه خیال دی؟ اوس هم لور ورکوې؟ زما د پلار هم توبه، زما د نیکم توبه، توبه توبه توبه. بیا به توبې وباسي او وخت به درنه تېري. و ظالمه کور راباندې ولې روانې د دواړو تاون شوی دی. د چا؟ د امرسي او د نتولا. امرسه به کسبګرو پسې خپی ورته وایه لږ اوبو کې مه ډوبېږه، د هغې دپاره رښتې ډېرې او نتولا خو دې چونګ خاوره راواخلي او خولې ته دې واچي چې ګلنبي خان یې سخر کومه چې ډېر دې ارمان دی نو ځان له اسخر کا. زما بچی څه خاورې ایرې کومه ایره یې راسره مه وهه ښځې، هېڅ بلا یم نه وهي هېڅ. داداو ته خو زموږ نه منې که نه؟ زه به ستاسو منم که تاسو به زه به منئ. زم پلار یم که تاسو بې پلاران یئ. بس دادا نن به موږ سره اخري فیصله کوي. ما فیصله کړې ده چې څه غواړم هماغه به کوم. نو بیا موږ هم یو فیصله کړې ده. بیبي ما او امرسه وبخه، موږ دله لاړو. چېرته بچی دا څه دی؟ ځان وجنو ټوغګي ته وایه چې زه به ستا په هغه دنیا کې انتظار کوم. ښه نه ځان وژنئ ها نه وژنئ که نه چا منې کړي یئ ځئ. داداو سوچ پې وکړه بیا به راپسې ارمان کې. چې زما نه منې نو نه کوم در پسې ارمان. بیبي ورته ووایه ګینې لاړو. د خدای دپاره زما د بچو دشمن کېږه مه منې که. نه کوم د چا مینتونه، خپل کار دې کوي کار. امرسې سترګې پټې کړه او ګوټ وه. دا خو په رښتیا دا څه کوئ بچې؟ دا څه کوئ؟ ما خو ویل که تاسو ټوکې کوئ بچې سترګې وغړوئ بچې چې تاسو نه یې زما بچو نو زه به دې دنیا باندې څه کوم؟ زه په دنیا باندې اور پورې کوم بچې. و زما بچې ما خو هر څه ستاسو د ښه مستقبل لپاره کوله. دوی ته ووایه چې ما ته وګوري که نه
بچو سترګې ګلابي کوي زما بچې ستا رشته به زه په تاسې سره کوم په تاسې سره او ستا لورې ستا به زه ټوکه کې سره رشته کوم زه به نن ګل نبي ته جواب ورکړم او بچو یو ځل راته تا ته ووایې یو ځل راته دادا دادا ستاسو ما پورې لکه ټوکه کېږي ټوکې را پورې کوئ نه منم نه منم ستاسو یو خبره هم نه منم تو ګورې ورته ما پورې ټوکې کوي پلارم بیا هم پوه نه شو خرطلا او خرملا خرطلا او خرملا خرطلا او خرملا خو دا راتوی د کاکا زوی چې اوس په څه کوو لومبۍ غلطي تا کړې ده او دویمه ما د خپله لاسه مو کړې ده خو دا راته ووایه چې مخکې به څه کوو انتظار پوره 15 کاله انتظار د کاکا زویا زه خو د اوس نه ستا په حق کې دستبردار یم نه سید ولی خان ته زما رور یې حق ستا دی نه اوس زما سترګې وغړې دي چې په څه ته خوشحاله همغسې به کوم ولې سمسوګیا نن خو دې په سترګو کې اوښکې دي خیز خو دی که نه د ګل نبي رود به کله نه تو راته واده کې ته غږ ودې نه کې نن د طلا او امرسې زما سترګې وغړولې ښه ستا سترګې ستا او شته خیرالله شته زما سترګې م شته او زړه مې م شته د غوښې زړه راځئ راځئ زما خیال دی تاسو بیا څه مسله راوړې ده زمونږ هېڅ مسله نشته شته ستاسو مسله دا ده چې تاسو ته غوسه ډېره زر درځي دغه دی راغلی نه یې او بیا په غوسه یې هاو مونږ ټول غوسه یو او دا تپوس تا نه کوو چې ولې د ولې جواب دا دی چې تاسو د یو بل خبرو کې راځئ او بغیر د څه تصدیقه د یو بل ګریوانونو ته م لاسونه اچولي مونږ تا نه صرف دا تپوس کوو چې خیرالله ستا څه دی خیرالله زما رور دی سکه رور مې دی ما چې تاسو سره څه کړي دي نو ما د خپل ذهن نه کار اخیستی دی او تاسو خبرو ته سوچ نه دی کړی بس په تربورولۍ کې مست وئ اوس هم که پوه نه شوئ دغسې زما په شان کس به راځي او په تاسو باندې به لوبې کوي لوبې او زه خپل رور ګل نبي ته هم دا ویم چې خان او غریب دې نه کوي د انسان تول دی
د خانه او د دولت پتله نه کوي. انسان اشرف المخلوقات ته، اشرف المخلوقات. زما وروره اوس خو دې راته خود نه دی خراب کنه، تا ته ویم کنه. نو بیا دوی ته مو وایه، دوی ته مو وایه چې ما معاف کړي، ما معاف کړي. هلکو زما په خیال د سمسوګي خود سره راغې، معاف یې کړ. مونږ معاف کړی دی. زمون خدای دې معاف کی. نه یاره غاړه راکړه، غاړه راکړه. انسان نه غلطي کېږي، انسان نه غلطي کېږي. چې تاسو معاف کوم نو الله هم معاف کوما. وروره غاړه راکړه، غاړه راکړه. زما ورور څه شو؟ دای مې دا ګوده زما وروره اوس به تا جامتونه نه کړي، زه به ما جامتونه کوم. حق حلاله روزي به ګټو، حق حلاله مزدوري به کوم. لالا زه خوشحاله یم. لږ ماته څه وکړه چې زه ورلاندې وځم. د دې نه ټول جوړ کړه. پشنا پشم خان ما جوړ کړې په میدان، نن تا ته سبا بلتا دروغ کړم ز بیان. وای دروغ کړم ز بیان، حلال ورته